ملګرو، که تاسو فکر کوئ چې تاسو صحیح یاستئ او په رښتیا هم صحیح یاستئ، خو بیا هم تاسو د خلکو د نیوکو او تنقیدونو سره مخ کیږئ. هغوی په تاسو نیوکې کوي، هغوی په تاسو شور کوي، چغې وهي او په خپلو الفاظو سره تاسو دردوي، نو دا خبره یاد ساتئ. د هرې لوبې په څیر د ژوند په دې لوبه کې هم د لوبغاړي کار دی لوبېدل، او د تماشایانو کار دی شور جوړول، چغې وهل، نیوکې کول. کله هم چې یو لوبغاړی لوبیږي او خپله لوبه کوي، نو تماشایان خامخا شور جوړوي، چغې کوي، تنقیدونه کوي. نو تاسو د هغوی د شور هیڅ پروا مه کوئ. په خپل ځان یقین او باور وساتئ. خپله لوبه پر مخ بوځئ، خپل کار وکړئ. کامیابی هم ستاسو ده.